السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د ځوانو لوبغاړو دپاره تازه د خوشحالۍ خبر او د خوستي مینوالو دپاره هم تازه د خوشحالۍ خبر. د زرغون افغانستان جام دویم پړاو هم پیلیږي. نن د افغانستان کرکټ بورډ اعلان وکړ چې د زرغون افغانستان جام دویم پړاو سیالۍ هم په خوست ولایت کې پیلیږي. په تیر پړاو کې 3 لوبډلې لوبېدلې وې، سږکال یوه بله لوبډله هم ور اضافه سوې وه. یادې سیالۍ له روانې اپریل میاشتې له 29 نیټې څخه پیلیږي. د می میاشتې تر 18 نیټې پورې به دوام وکړي. دا لوبې د ځوانانو دپاره ډېر ښه چانس دی چې په دې لوبو کې ځان ثابت کړي او په راتلونکي کې د افغانستان په ملي لوبډله کې ولوبېږي، ځکه په دې لوبو کې ډېرو ځوانانو لوبغاړو ته چانس ورکول سوی دی. د دوی دپاره دا یو ډېر ښه فرصت پیدا سوی دی چې په دې لوبو کې دوی خپل استعداد ښکاره کړي. د ځوانو لوبغاړو ترڅنګ ملي لوبغاړي هم لوبېږي، تجربه کاره لوبغاړي هم لوبېږي چې دوی به د هغو څخه تجربې زده کړي. په راتلونکي کې به دوی ته ډېرې ګټورې تمامې سي. د دې لوبو یوه بله لاسته راوړنه دا ده چې ځوانان لوبغاړي چې په کور باندې ناست وي، خپل فټنس یې نه برابر تمرینات یې نه ترسره کړي. دا یو ښه چانس دی چې ټول لوبغاړي په یو ځای دي په خپل وطن کې لوبې ترسره کوي. د دې لپاره چې په دوبۍ کې تمریناتي کیمپ نیولی، هلته مصارف هم ډېر کیږي، لوبغاړي هم په وخت نه رسیږي، د ویزو ستونزه هم بیرته افغانستان ته راستنیږي. نو دا یو ډېر ښه ټورنمنټ دی چې په خپل کور باندې تمرینات هم ترسره کوي او د ډېرو مشهورو لوبغاړو سره لوبېږي، د ډېرو تجربه کارو لوبغاړو سره لوبېږي چې د هغوی څخه به تجربې هم اخلي. یوه بله ښه لاسته راوړنه یې دا ده چې د افغانستان کورنۍ سیالۍ به دوام وکړي، روانې به وساتل سي او د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې مینوال به هم خپل ملي لوبډله د نږدې څخه وګوري، خپل ملي اتلان به د نږدې څخه تشویق کړي. د دې ټورنمنټ یوه بله غټه پیدا دا ده چې افغانستان په راتلونکي کې 500 ورځه نړیوال جام په مخ کې لري، 500 ورځه اسیا جام په مخ کې لري او داسې د نور لوبډلو سره هم ټورنمنټونه لري، سیریزونه لري چې دا سیالۍ به هغوی ته ډېرې ګټې وکړي، ځکه چې دا سیالۍ هم 500 ورځې دي. لوبغاړي به په خپل کور باندې ښه تمرینات هم ترسره کړي، یو ښه ټورنمنټ به هم ترسره سي او د راتلونکو سیالیو لپاره به هم ښه لوبغاړي پیدا سي. افغان لوبډله په روان کال کې ډېره مصروفه ده، ډېرې 500 ورځې لوبې لري، د هند سره هم 500 ورځې لوبې لري، د پاکستان، زیمبابوې، ویسټ انډیز او بنګلادیش لوبډلو سره هم 500 ورځې لوبې لري. 500 ورځه نړیوال جام او 500 ورځه اسیا جام هم په مخ کې لري. نو دا یو ډېر ښه ټورنمنټ دی چې په لار اچول سوی دی. په دې هیله چې یو ډېر ښه ټورنمنټ ترسره سي او هغه استعدادونه چې دلته خپل ځانونه ثابتوي هغه ملي لوبډلې ته راوستل سي. دا منم چې په دې لوبو کې ډېر ځوانانو لوبغاړو ته چانس ورکول سوی دی، 19 کلنو ځوانانو ته چانس ورکول سوی دی. هغه 19 کلن ځوانان چې د افغانستان د 34 ولایتونو څخه 19 کلنې لوبډلې ته انتخاب سوي وه، هغوی ته هم چانس ورکول سوی دی. خو په دې لوبو کې بیا ځینو لوبغاړو ته چانس نه دی ورکول سوی، د ځینو لوبغاړو حق خوړل سوی دی، د هغوی پر ځای میراثیانو ته چانس ورکول سوی دی. د زرغون افغانستان سکواډونه اعلان سول، تاسې به لیدلي وي چې 50 کلن لوبغاړي میراثیان، توکلیان، خپلوان، انډیوالان اخیستل سوي دي. ولې سلیم ساپی، بلال سمې پکې نه دي اخیستل سوي. دا ځوانان د افغانستان راتلونکي دي. سلیم تر 145 پورته سپیډ ولي، ښه قد لري خو غریب دی. په نړیوالو لوبو کې خو چانس ور نه کړ، په داخلو لوبو کې خو چانس ورکړی. همدارنګه بلال سمیت چې د دوبۍ چکر ته یې بیولی و، یوه لوبه کې هم چانس ور نه کړل سو، اوس له زرغون جام څخه هم بهر سو. زه له تاسو یوه پوښتنه لرم، د شهزاد، نورعلي زدران، سمیع الله شینواري، ګلبدین نایب، آفتاب عالم او څو نورو لوبغاړو کریر پای ته رسېدلی دی. نو څه ضرور ده چې آیندهداره لوبغاړو ته چانس نه ورکوي او زاړه کباړیان راټولوي. د دې څخه داسې معلومیږي چې په کرکټ بورډ کې اوس هم فساد سته. د ځوانانو د خدای مل سي، هغه څوک چې واسطه او پیسې نه لري هغه غرق او تباه او برباد دي.